بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو اډابیډیشن پروګرام کولاو. تېره ورځ هم ریکارډینګ باندې ایډیټینګ وکړو، هغه ساوند څنګه کوو. راځو اوپن اخلو. اوپن کې هسټري دا اوپن کوم په وینو سور ګل حسین نن ډېره ستړې دا مې اوپن کو. غواړو چې دې ته یو ساوند مونږ راوړو. په وینو سور ګل حسین نن ډېره ستړې ښکارېده، سم کار یې نشو کولی. دا مخکې مونږ چیک کړی دی. راځو ایډیټ ته راځو. ایډیټ دا کلیک کوو، رایټ کلیک کوو، انزرټ ته راځو، هسټري په دې باندې کلیک کوو. اوس رایټ کلیک غواړو چې دې ته یو ساوند راوړو. انزرټ آډیو رالو. مثلا دلته آډیو دی آل فایل څخه اخلم. دا ما راواغېسته. غواړم چې دا اواز د دې سره رایټ کلیک کا، د دې خوا موف کا، لږ فاصله ورکړو. زه غواړم چې دا اواز دې سره څه کړم، میکس کړم. دا باید لږ دې خوا موو وي چې کله مونږ ریکارډینګ یو کیسه یا شعر شروع کوو، باید د هغې مخکې ځای فاصله خالي وي، ځکه چې اول موزیک شروع شي، بعد د هغې نه کیسه. که ډایرکټ کیسه شروع شي بیا سور نه نیسي. مثال دا شانته دواړه سور شروع شي، نو باید دا مونږ لږ دې خوا موو کړو چې دې ته لږه فاصله پیدا شي. اوس د دې ساوند چې دی اواز نه معلومېږي د کیسې. باید دا چې دی مونږ د دې ساوند دې ځای کې دلته کلیک کړو، دلته دا پاس کړو. دلته ما راوړو. مثال دغه شعر دې ځای پورې باید دا لږ تیز وویل شي، بعد د هغې نه دا باید ښکته کړو چې نور اواز یې سلو شي. دا هم څه کوو، لاندې دلته راولو. اوس پلی کوو، ګورو چې په وینو سور ګل حسین نن ډېره ستړې ښکارېده، سم کار یې نشو کولی د سهار تر ماسپښین. اواز لږ سلو دی، لږ نور هم غواړو چې تیز کړو. دا والیم اوچتوو چې اواز لږ میوزیک هم راشي. اوس ګورو بیا پلی کوو چې سپیس وو پلی شي. دا سټارټ کې بیخي سلو دی، دا نور هم پورته کوو. دا د دې کمانډ شو، دغه د ایډیټ مونږ ته شو کوي، نه شو کوي. سم کار یې نشو کولی د سهار تر ماسپښینه یې نیم پټ اصغي راټول کړي وو. زړه نا زړه یې په لور باندې اصغي راایستل. یو بوټی به یې چې راوایست، 10-12 دقیقې به یې بیا تمه جوړوله. لمر په غړغړو و. دې خپل پڼ وتاړو او ښه یې سپک راپورته کړو چې یو 2 ګامه یې لا نه و اخیستي چې پڼ یې درس په ځمکه وغورځو. او له ځان سره یې وویل، نه نه دا خو ډېر کم دي، هنداره به مې بیا راته په غوسه کېږي او بېرته د اصغو په راویستلو راځو دلته غواړو دې ټول ته دغه کوو، رایټ کلیک کوو، انزرټ دا وی لرو، دې باندې دا موف کوو. دلته د دې اوس سیټینګ کوو. بس د دې یو څو ډوپلیکیټ لرو چې دا بار بار راشي. انزرټ ته راځو، ډوپلیکیټ ته راځو. مثال 4 دانې کوو. دا مونږ سره 4 دانې راله. دا دې ځای پورې مونږ ته پکار دی. نور اخوا چې غواړو کټ یې کړو. کټ دا راخلو، کټ هم کړو دې ځای کې. دا هم ډیلیټ او پکار نه دی، دا هم ډیلیټ. اوس غواړو دا چیک کوو چې څنګه اواز
آواز صحیح راځي که نه؟ سا په وینو سور ګل حسین نن ډېره ستړې ښکارېده، سم کار یې نشو کولی. د سهار تر ماسپښینه یې نیم پټ ازغي راټول کړي وو. زړه نا زړه یې په لور باندې ازغي راایستل. یو بوټی به یې چې راوایست 10-12 دقیقې به یې بیا تمه جوړوله. لمر په غړغړو و چې دې خپل پڼ وتاړو او هغه یې سپک راپورته. اوس راځو اینډ یې چک کوو چې اخره کې څه دا باید اخره کې دلته ښکته کړو چې موږ ته معلومات وشي چې نور ساوند په ختمېدو دی. هوسۍ د ویښتو نه راونیوله، له ځایه یې راجیګه کړله چې کتلې په هوسۍ کې دمه نه وه او د خولې یې ځګونه را روان وو. اوس غواړو چې دا مکمل دغه کې کمپلیټ موږ ته یو ځای شي ټول، نو رایټ کلیک کوو، میکس ته راځو، په دې مې کلیک کوو، دې کې آل ځلو مکمل چې موږ ته ټول سره یو ځای کړي. دې دواړو ته اوس زموږ ضرورت نشته، دا څه کوو ډیلیټ وکړو. دا پاس موف کوو رایټ کلیک سره، اوس غواړو دا پلی کړو ټول زه به سره. یې وپوهوم، خیر دی چپه د خپل سا په وینو سور ګل هوسۍ نن ډېره ستړې ښکارېده، سم کار یې نشو کولی. دا اوس غواړو چې سیف کړو، نو راځو چېرته سیف ډاون ته راځو، میکس ډاون کلیک کوو، کوم ځای کې به سیف کول غواړي، مثال د ورته یم میکس په ایکسټرا دغه کې سیف کوم. دلته موږ سره نور هم ریکارډونه پراته دي. MP3 چې دی په هر ځای کې چلولی سپورټ کولی شي، نو موږ MP3 ځکه واغوستو. زه راځم چېرته مای کمپیوټر ته، دلته عبدالله جان ته، لرنینګ ته راځو، اډاب ایډیشن ته راځو او ایکسټرا ته راځو. دلته ګورو ایچ کلیک کوو، موږ سره دا دا څه کوو اوپن کوو. دا پروګرام موږ دلته پروګرام ورته انتخاب نه کوو چې دا موږ په کوم پروګرام سره سیو از کړو. دلته کلیک کوم، زه ورته یم باید دا په MP3 سره موږ ته سیو کړي، نو دلته MP3 سره اوس دلته مای کمپیوټر ته راځو، لرنینګ ته راځو، دا یو دا اوس څه کوو ګورو چک کوو چې سا په وینو سور ګل هوسۍ نن ډېره ستړې ښکارېده، سم کار یې نشو کولی. سا په وینو سور ګل هوسۍ نن ډېره ستړې ښکارېده، سم کار یې نشو کولی. د سهار تر ماسپښینه یې نیم پټ ازغي راټول کړي. دا موږ سره د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوم.